بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، پرون مو د ناس صورت ویلې چې په نصیحت مو عمل کړی، انشاءالله هغه مو په کور کې تکرار کړی او د خپل اواز ته نږدې قاری د عربي قاریانو څخه مو هغه انتخاب کړی او له هغه سره مو د معلم په صفت تکرار هم کړی، عربي لهجه مو هم یاده کړی. ګرانو زده کوونکو، پرونی صورت یو ځل زه تاسو ته وایم او بیا راځو خپل ننني درس ته چې صورت العصر ده. صورت العصر. نو پرونی درس یو ځل تکراروم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظیم. ګران زده کوونکو، سورت ناس مو ویلې، اوس راځو ننني درس ته چې سورت العصر وایو. سورت عصر هم د هغه سورتونو څخه ده چې 3 آیاته ده، حفظ اسانه ده. نو 3 آیاته به وایو او به تکراروو ګران زده کوونکو، او کور کې به انشاءالله د تکرار نه وروسته حفظ کوو او سبا به انشاءالله ماته تاسو دا اوروئ. نو ګران زده کوونکو، بیا هم قرآن کریم د رب العالمین کلام دی، د رب العالمین کلام دی چې د بشر د هدایت لپاره راغلی دی. ښه، سورت عصر لیکم ګران زده کوونکو. والعصر والعصر. ګران زده کوونکو، دا د سورت العصر آیات ده. د سورت عصر په باره کې د علماو اقوال. علماو داسې فرمایلي، حتی بعضې د صحابو څخه چې غالبا ابن عباس رضی الله عنه دی، هغه وایي که چېرته قرآن کریم ته موږ وګورو نو د سورت عصر صرف نزول هم د بشر د هدایت لپاره کفایت کوو، لیکن د رب العالمین په علم کې مکمل قرآن راتګو هغه به نازلېدو. لیکن که تاسو د دې صورت مفاهیمو ته وګورئ نو ډېر ژور مفاهیم لري. راځو ګران زده کوونکو، صورت عصر کې ډېر ښه نصیحتونه دي. هغه نصایح دا دي چې وایي قسم رب العالمین په زمانه کوي چې هر انسان په زیان نقصان کې واقع کیږي مګر هغه کسان چې ایمان راوړی او عمل صالح کوي. صرف په ایمان او عمل صالح باندې اکتفا هم نه کوي، بلکې خلکو ته وصیت د حق او وصیت د صبر کوي چې باید حق باندې دائم او قائم اوسئ. او کله چې تاسو ته مصیبت او ضرر رسیږي، تاسو په ټولو کارونو خپل کې صبر اختیار کړئ. صبر په دې باندې چې قرآن وایو، په دې موږ دائم صابر پاتې شو، او په دې باندې چې موږ ته یو مصیبت رسیږي صبر وکړو. صبر ډېر اقسام دي، تفسیر ته نزو راځو خپل حفظ ته او وایم سورت والعصر. ګران زده کوونکو، واو د لام سره تړم، واو د لام سره تړمه. نو واو والعص عین صاد زر عص والعصر. دغه رابه په حالت د وقف کې ډکه وایو. نو ګران زده کوونکو، دغه صاد ډک، را ډکه او لام لام قمري. نو 2 حرکته صرف فتحی دي او نور اکثر سکون ده. یو سکون، 2 3 سکونه او 2 متحرکه حروف ګورو. راځئ را سره تکرار کړئ. والعصر 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 والعصر. آفرین ګرانو زده کوونکو.
ورپسې راځو انل دغه نون کې ګرانو زده کوونکو چې کوو غنه کوو چې غنه انسانه إن الإنسان سانا ګورئ نون کې مو چې وکړه غنه دغه الف یا دغه حمزه چې د الف په شکل د کسره لري دلته دوه حرکته غنې نه بعد لام قمري ده انسان حمزه کسري والا نون باندې نون نورسا چې ده سین په نون باندې دوه حرکته اخفا الف مده او نون زبر لري ان الانسان لفی دغه یا کې هم اشباه کوو یا مده ده خسر څه شی وایو خسر ګران زده کوونکو دا په حالت د وقف کې دغه را ډکه وایو نو چې وایو خسر لفی خسر ګران زده کوونکو راسره تکرار کړئ ان الانسان لفی خسر ورپسې راځو ګرانو زده کوونکو درېیمه آیته إلا الذين لام مشدد لام مشدد سره یوځای کوو لام نه بعد یای مده ده نو چې وایو إلا الذين ذال به وجبې په سوکې باندې وایو فکر موسی ګرانو زده کوونکو چې زال ونه وایي چې غلطه ده چې وایو إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا وویو نا لام دے صاد سره تړو لام دے صاد سره تړو چې کی وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وري وتواصوا واوليندا لام قمرية حق وتواصوا بالصبر بالصبر زده کوونکو لام مشدد لام مشدد سره یا مده الف مد الف باندې بچی کوو د یو الف په اندازه بلا کوو یعنی هغه حمزه چې د الف په شکل لا
الف په اندازه دوه حرکته اوږدوالی به پرې کوو آمنوا آمنوا وعملوا صاد به ډک وایو حات وتواصوا صاد ډک واو واویلین بالحق حق وتواصوا بالصبر صبر دغه بابانې قلقله وغنه وروسته دغه بله را به هم ډکه وایو. نو ګرانو زده کوونکو ما سره یې یو ځلې تکرار کوي والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زه وایم ګرانو زده کوونکو او بیا به مو همغه نصیحتي چې کور کې به یې ځان سره تکراروئ یو قاري به ځان ته انتخابوئ او په همغه لهجه به یې یادوئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. ګرانو شاګردانو دا و زموږ او ستاسو نننی درس. ومن الله